شیخ صاحب محترم همدغه د قضا متعلق که سوال وشي چې دا روژه یو بوډا دی هغه یا زنانه ده یا ځوان دی بیمار دی د روژې په میاشت کې نو دې باندې دا وروسته قضا ده که دا به فدیه ورکوي د چا متعلق فدیه ده څوک دی هغه به قضا راوړي دا باب کې تفصیل دی هغه دا دی چې یو هغه انسان دی چې د هغې بیماري موقته ده مثلا یو انسان دی په رمضان المبارک کې ورته تبه راله او هغې روژه ماته کړله نو دا به د خپلې روژې قضایي راوړي لکه څنګه چې قرآن کریم کې الله فرمایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر هغه انسان چې په تاسو کې بیمار وي یا په سفر باندې وي او هغې روژه ماته کړله نو د خپلې روژې قضایي دې راوړي او حدیثو کې دا خبره ثابته ده چې کوم یو انسان بیمار شو روژه یې ماته کړله نو بیا دې په نورو ورځو کې د هغې قضایي راوړي یو هغه انسان دی چې هغه مریض دی په مرض مستمره باندې او یا بوډا دی چې د روژې د نیولو نه عاجز دی نو هغه به فدیه ورکوي بنا پر یو تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما باندې چې دا آیت وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسکین د دې آیت په باره کې هغه فرمایي چې د آیت منسوخ نه دی بلکې دا هغه بوډا بوډۍ زنانه چې روژې طاقت نشي لرلی یا په بعضې اثارو کې داسې راغلي دغه حامله مرضعه زنانه چې هغه د روژې د نیولو طاقت نه لري ځکه ماشوم ته ضرر رسېږي هغې به روژه ماته کړي او بیا به چې د روژې طاقت یې نه کېږي نو بیا به هغې فدیه د مسکین ورکوي خلاصه خبره دا شوه خبره لږه اوږده شوه لنډو الفاظو کې یو موقته بیماری ده هغه چې کله بیماری ختمه شي قضا به راوړي یو بیمار په مرض مستمره دی لکه مرض السکر مرض د زړه مرض دی مثلا بعضې بیماریانې دي چې د هغې سره بالکل روژه نه نیولی کېږي او ډاکټر ته ورته وایي که روژه دې ونیوله نقصان دی او هغه دوايانې بیماریانې موقتې نه دي کلونه مستمري تر مرګه مستمر وي هغې به فدیه ورکوي Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.